ابن تیمیه بدعتي دوالو مدویل دی خارج عن اهل السنه دا خو کولو کې چې د حق سموي خپي قائل دی او خپي پیږي چې دا دوالو مدویل بدعتي دوالو مدویل خارج عن اهل السنه دی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. دین اسلام عزتمند مسلمانانو ورونو بعضو ملګرو دا کلیپ راولېږه چې مفتي ګوهر علي صاحب پای کې په شیخ الاسلام پسې خبرې کوي او دا وایي چې هغه زوال دی او مزیل دی او بیا د کتاب حواله هم ورکړه چې هغې د هغې عقیده ذکر کړې ده بیا یې ویلي دي چې دا عقیده د کفر ده. نو زه خو تفصیلي خبره ده انشاءالله په هغې باندې به یو بل کلیپ انشاءالله را روان دی او کوو به په هغې باندې. خو ویل غلبیل کوزي ته وایي چې په تا کې دوه سوري دي خو ځان یې نه کړ چې زه څونه غټ په ما کې څونه ډېر سوري دي او یا هغه پښتانه وایي خپل عیب د ولې منځ دی که نه. نو تاسو چې فکر وکړئ د دې ګوهر علي چې دا یو صوفي نقشبندي او دغه ډلو والا سړی دی او د دې د ټولو نه غټ مشر چې دی ابن عربي دی او ابن عربي هغه سړی و چې د هغې په کفر باندې د علماو تقریبا اجماع ده او د 53 نه زیات علما په دې خبره قائل دي چې ابن عربي کافر شوی دی او دا خبره صحیح خبره ده چې ابن عربي کافر هم دی ابن عربي زوال هم دی او ابن عربي مزل هم دی. کافر زوال او مزل درې واړه ټاپې د علماو په ابن عربي باندې موجود دي او هغه علما چې پای کې احناف هم شامل دي شوافي هم شامل دي مالکیان هم شامل دي چې هغه ابن عربي ته کافر ویلی دی. لکه مثلا د ابن عربي یو عقیده دا وه چې فرعون مسلمان دی حالانکې فرعون هغه سړی و چې د خپل الوهیت دعوه یې کړې وه د غرقېدو نه بعد هم الله رب العالمین د هغې په کفر تصریح کړې ده د غرقېدو نه بعد هم د الله د هغې د کفر خبره کړې ده چې اتفاقي کافر و فرعون او د ابن عربي عقیده دا وه چې دی مسلمان دی. په دې عقیده او داسې رنګې د هغې نور ډېر عقیدې چې په هغې باندې ابن عربي کافر شوی دی. نو لهذا خپل عیب نه کتل په شیخ الاسلام پسې خبره کول. شیخ الاسلام خو خپله عقیده ذکر کړې ده او شیخ الاسلام چې کله خپله عقیده ذکر کړي بیا فرمایي هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفه ثم احمد ينقل. وای زما د عقیده چې دا د امام شافعي عقیده ده د امام مالک عقیده ده امام احمد ابن حنبل عقیده ده او د امام ابو حنیفه عقیده ده. فإن اتبعت سبيلهم فموفق. یو کې د دې په لاره پسې لاړې ستاره د صحیح عقیدې توفیق درکړلی شو او که د دې په عقیدې پسې لاړ نه او بدعات ایجاد کړه بیا د خلکو د اعتماد نه هم ساقطه شوی د شیخ الاسلام خو بهترینه عقیده وه ولهذا شیخ الاسلام ګوري او ځان نه ګوري مفتي ګوهر علي صاحب چې ته څونه سوړې په تا کې څونه عیبونه دي او ستاسو په مشرانو کې څونه کفر دی چې هغه کفر بیا تاسو ته سرایت کړی دی او هغه کفر بیا تاسو ته منتقل شوی دی ستاسو د عقایدو په بنا باندې. د دې وجې د ابن عربي مبارک امام ذهبي فرمایلی دي په سیر اعلام النبلا کې چې چا د ابن عربي کتاب فصوص الحکم ولید او په هغې کې د کفر خبره ونه کړله چې دی کافر دی نو فإن كان لا كفر فيه فما بالدنيا كفرنا. که په فصوص الحکم کې کفر رونه په دنیا کې ورسره کفر نشته دی بیا د کفر مصداق هم ختم. مطلب دا دی چې فصوص الحکم د ابن عربي د کفر نه ډک کتاب دی. همدغه رنګې حافظ ابن حجر رحمه الله هغه ما د خپل استاد نه تپوس کړی د ابن عربي په باره کې نو فبادر بالجواب ما لي جواب راکړ چل جواب راکړ وهو کافر بل دا کافر دی. لسان الميزان سلورم جلد 318 صفحه کې حافظ ابن حجر دا خبره نقل کړې ده. همدغه حافظ ابن حجر هم د زما استاد ورته ویل چې دا کافر دی. امام ذهبي هم ورته کافر نور ډېر علما دي لکه امام تقي الدین هغه هم دا خبره کړې ده چې ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عربي وغيرهم فهو ضلال جهال خارجون عن طريقة الإسلام فضلا عن العلماء. مطلب څوک چې دغه صوفیانو متأخرینو صوفیانو په طرز باندې روان لکه ابن عربي شو یا دغه علاوه د نور وسلې چې دي نو دا گمراهان جاهلان د اسلام د طریقې نه خارج دي. علما خو ډېرې خبره ده بیا علماش بیا ابن المقري حواله ورکړې ده چې هغه فرمایل چې ان الشك في كفر طائفه ابن عربي كفر
ول چا چې د ابن عربي او د هغې د ډلې په کفر کې هم شک نو دا هم غټ کفر دی. مطلب ابن عربي خو دی کافر خو شک کوونکی هم کافر کېږي. نو لهذا په ابن عربي خو ستا علماو صریح کفر فتوا لګولې ده. نو لهذا تا خپل په سونو سوړې او عیبونه نه کتل چې په شیخ الاسلام پسې لګېدلې. هغه شیخ الاسلام چې هغې د اسلام دفاع کړې ده، د اسلام مجدد دی، دین ټول عالم ته رسولی دی، مجاهد پاتې شوی دی، صاحب القلم صاحب السيف پاتې شوی. لهذا په خپل سوړو عیب ور واچوه، د بل عیبونه مه لټوه، خپل کفر غم کوه چې په تا کې کفري عقاید او شرکي عقایده څونه دي. نو بیا په شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله پسې خبره کوه. شیخ الاسلام خو غر دی، د هغې سره ډغرې وهل به ستا دپاره صحیح نه وي، او چې د غر سره ډغرې وایي نو خامخا به دې سر ماتېږي.